تازه بلوچستان کې د پوځ پر کاروان برید 90 پوځیان وژلي دي. د جهان نیوز درنو لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ده. پاکستاني رسنیو ویلي د بلوچستان په نوشکی سیمه کې د یکشنبې په ورځ د پوځیانو په لیږدونکو بسونو برید شوی او شاوخوا 90 تنه پوځیان پکې وژل شوي دي. د بلوچ د ازادۍ غوښتونکي غورځنګ د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي د دوی یو ځان وژونکي بریدګر د بلوچستان نوشکی سیمه کې د پوځیانو پر قافلې برید کړی، یو بس یې په بشپړ ډول له منځه وړی دی. سرچینې لیکلي له برید وروسته بلوچ ازادۍ غوښتونکو وسلوالو نور بسونه نیولي او ټولې 90 پاکستاني سرتیري یو په نښه کړی دی. پاکستاني رسنیو ویلي په 8 بسونو کې سپاره د پوځیان کورونو ته په رخصتۍ روان وو چې برید سره مخ شول. شنونکي وایي بلوچ ازادۍ غوښتونکو د پاکستان حکومت څخه د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه په هغه هیواد کې پر پوځیانو بریدونه زیات کړي دي. بلوچ ازادۍ غوښتونکو څو ورځې وړاندې بولان سیمه کې پر یو ریلګاډي له چاودنې وروسته برید وکړ چې د دوی په خبره 214 پوځیان یې ووژل. له هغه برید وروسته پاکستاني پوځیانو د بلوچستان په ډیری سیمو کې نظامي عملیات پیل کړي چې ان ملکي وګړي هم په نښه کړي دي. درنو لیدونکو د نورو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. ښه وخت ښه شوی.